بسم الله الرحمن الرحیم. د فیکټس آر فیکټس ګرانو او قدرمندو کتونکو د پښتونخوا فوکس د یو بل خبرونه سره تاسو ملګری امیر عالم تاسو پر وړاندې حاضر دی. ګرانو کتونکو څنګه تاسو پته ده په دغه پروګرام کې خبرې اترې کوو د مختلف سیاسي مشرانو سره د صوبې په حالاتو باندې که د هغوی حکومتونه تیر شوي د هغې په کارکردګۍ باندې د موجوده حکومت چې کومه کارکردګي ده د عام ولس مشکلات دي په هغه حوالو باندې. نن مو خوشبختی ده چې د نن ورځې په پروګرام کې را سره د عوامي نېشنل ګوند د خارجه امورو سکرټر پخوانی د تعلیم وزیر د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي سکرټر سردار حسین بابک صاحب موجود دی. هغوی سره خبرې اترې کوو چې هغوی په خپل کله د تعلیم وزیرو هغوی د دې صوبې د پرمختګ لپاره د دې صوبې د تعلیم لپاره د دې صوبې د ترقۍ لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. بیا نن زمونږ د دې صوبې څه حال دی تام نومان په حواله به ورسره خبرې اترې کوو ولې چې په دغه حواله باندې هم هغوی ډېره پوهه لري. نو بابک صاحب ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت مو راکړی دی. مهرباني ستاسو امیر عالم صاحب او ډېر زیات مشکور یو ډېر زیات خوشحاله یو چې د پښتنو خپل چینل چې دی هغه میدان ته راغی او موقع ټولو پښتنو ته میلاو شوه چې هغوی خپل نظر چې دی خپل نقطه نظر چې دی او بیا د دې خطې چې کوم صورتحال دی هغه ستاسو د چینل په شیشه باندې خلک وویني. دا ډېره د خوشحالۍ خبره. بابک صاحب سټریټ کرا شمه د 2008 نه 2014 پورې تاسو د دې صوبې د تعلیم وزیر پاتې دا هغه وخت چې کله صوبه کې بدامنی دا ترهګری دا خودکش د ماکی دی د سوات اپریشن دی د سوات نه د لکونو په تعداد کې خلک راوتل تاسو ته چې کله د تعلیم د محکمه ملاو شو د دې حالت هغه وخت کې څنګه؟ بالکل دا خو ډېر زیات مشکل و او موږ که وګورو نو دا دغه دور دی چې کله موږ ته اقتدار راغی کله موږ په اقتدار کې رالو نو دهشتګردي د ځمکې سر لراله. بالکل. او بیا ډېره لویه بدقسمتي و تاسو ته به یاد چې غزار به اول په سکول کو. بالکل. ماشومان یې به سکولونو ته نه پرېښودې استادانو ته به یې دمکیانې ورکولې په سکولونو کې به یې دماکې کولې په زرګونو زموږ سکولونه چې وو دا خو یا په مکمله توګه یې تباه کړو یا مطلب دا په جزوي توګه باندې هغې ته ډېر زیات تاوان چې دی هغه ورته ورسېدو. نو په ډېرو سختو حالاتو کې موږ حکومت کې رالو او بیا ټولې معاشرې ته خطر و ټولې خاورې ته خطر و هرې شعبې ته خطر و خو تعلیم ته بیا خطر چې دی هغه ډېر زیات و او زه دا ویلی شم چې هغې ظالمانو به سکولونه روانول او موږ به جوړول د نورو اصلاحاتو سره د نورو اقداماتو سره سره دا یو اضافي کار زموږ په غاړه شو او زموږ د صوبې ډېره لویه سرمایه چې وه هغه بیا زموږ نه په دې اضافي کار کې ولګېده. او بیا بدقسمتي دا وه چې زموږ په دوري حکومت کې سیلابونه هم ډېر زیات راغلل. نو دغې سیلابونو په وجه باندې هم ډېر زیات تاوان شوی و او بیا که موږ وګورو نو په 2005 کې چې کومه زلزله راغلې وه نو په هزاره ډویژن کې زموږ ډېر تعلیمي ادارې داسې وې چې سکولونه داسې وو چې هغه د هغې زلزلې په وجه باندې هم لکه تباه شوي وو. تر دغه وخته پورې چې موږ په اقتدار کې راتلو په هغې کې لا چا کار نو کړی او مطلب دا دی چې هغه ودانۍ چې دی هغه یې لا نو شروع کړی نه هغه کار هم زموږ په ذمه و. نو په سختو حالاتو کې موږ ته حکومت ملاو شو په سختو حالاتو کې موږ ته وزارت ملاو شو. یعنی د تعلیم حال احوال که د ووایو بد صورتحال سره ډېر بدترین صورتحال که بابک صاحب نه زه دا تپوس کوم چې کله تاسو د تعلیم وزیر شوی داسې یو 15 اقدامات چې هغه تاسو کړي وي هغه نوي وي د تعلیم په محکمه کې. بالکل شکر الحمدلله چې په ټوله پښتونخوا کې نن عوامي نیشنل پارټي نه ټولې پارټۍ او بیا د دې صوبې ټول استادان چې زما استاد دا پروګرام اوري نو هغوی په دې خبره پوه دي چې عوامي نیشنل پارټۍ په خپل دور کې په تعلیم کې چې کوم اصلاحات کړي دي نو هغه تاریخي اصلاحات دي او په تاریخ کې دوره اصلاحات چې دي دا محکمه تعلیم کې هیچ چا نه دي کړي بغیر د عوامي نیشنل پارټۍ نه. تاسو وګورئ چې کله موږ په اقتدار کې راتلو
د پاکستان د جوړېدو نه والې تر دغه ټیمه پورې پرایمري استاذ چې و دا به په 6 سکیل کې او په 9 سکیل کې برتي کېدو او د بدقسمتۍ نه هم په هغه سکیل کې به ریټایر کېدو. موږ چې 2008 کې په اقتدار کې رالو نو موږ هغه سکیل چې هغه موږ اپګریډ کو 12 سکیل ته موږ کو بیا ولا موږ سروس سټرکچر ورکو نو هغه پروموشن دغه کېږي 14 سکیل ته 15 سکیل ته بیا د 17 and above چې کومو 4 درجاتي فارموله ورته دی وایي د دې د سروس سټرکچر دا موږ ورکړه. یعنی موږ دومره لوی انقلاب راوستو چې هغه استاد چې هغه په 6 سکیل کې په 9 سکیل کې برتي کېدو هغه اوس په 12 سکیل کې برتي کېږي او ګریډ 20 ته پروموټ کېږي. دا لار کو استاد عمده استاد دا لار کو استاد ته چا کولاو کړې ده نو دا عوامي نیشنل پارټي ده. موږ بل پروګرام شروع کو روخانه پښتونخوا پروګرام. روخانه پښتونخوا هغه پروګرام چې په کومو یونین کونسل کې به د جینکو او د هلکانو میډل او های سکولونه نو اول ته به پرایویټ سکولونه موجود وو نو دغې یونین کونسل څومره بچي او بچیان چې به دغه سکولونو ته تلو د هغې فیس چې دی دا به موږ ورکوو. هغې سره انرولمنټ کې اضافه وشوه. فوري طور باندې په یو یونین کونسل کې سکول چې دی هغه میلاو شو ځکه چې په سکول جوړولو باندې خو وخت لګي کال کې نه جوړېږي اوس 2 کې نه جوړېږي په دې حکومت کې خو په 2 کاله کې هم یو سکول نه جوړېږي نو هغه موږ ورکړو. دریم کار چې موږ وکړو په اولني ځل باندې موږ ټیچینګ او مینجمنټ کیډر جدا کړو. اسان کار و دلته نه به یو استاد راوچت که هغه به ای ډي او کو بل به یې راوچت که هغه به ډي ډي او کو بل به یې راوچت که هغه به ایس ډي او کو بل به یې راوچت که هغه به ای ډي او کو. موږ بیخي ټیچینګ او مینجمنټ کیډر جدا کړو. تاسو وګورئ چې په ټوله صوبه کې ټیچینګ او مینجمنټ کیډر جدا دی. هغه نیپوټیزم چې و اقربه پروري چې وه او کرپشن چې و د هغې لاره موږ بنده کړه. په تاریخي توګه باندې څلورم اپوینټمنټ. تاسو وګورئ کله هم چې په اپوینټمنټ کې انټرویو وي په دې کې گنجایش د سفارش وي بالکل په دې کې گنجایش د رشوت وي موږ 100% ریکروټمنټ چې دی دا موږ په اکیډمیکس کړي دي. اکیډمیک کوالیفیکیشن ته موږ کتلی دي او د هغې په بنیاد باندې لکه اوس زه خو د امیر علم صاحب اکیډمیکس نشم بدلولی. ستا میټریک دی ستا اف ای دی ستا بی ای دی ستا ایم ای دی ستا ایم فیل دی ستا پی ایچ ډي ده ستا ګولډ میډل دی زه نشم بدلولی. دا خو 8 مرحلې امتحانونه دي بالکل. نو 100% موږ اپوینټمنټس چې دي دا موږ په میرټ وکړو. په سکولونو کې تر دغه وخته پورې پلی ګراونډز نو موږ ځمکې واخیستې او پلی ګراونډز هم جوړ کړو. موږ چې 2008 کې په اقتدار کې رالو د هغې نه شاته 11 کاله زموږ په دې صوبه کې یو هایر سیکنډري سکول نو جوړ. موږ په سوونو هایر سیکنډري سکولونه چې دي دا موږ ټوله پښتونخوا کې چوکو. یعنې دا موږ صرف په ایلیمنټري ایجوکیشن کې بیا هایر ته تاسو وګورئ کالجونو ته هایر ته تاسو وګورئ یونیورسټو ته کیمپسز ته وګورئ تاسو لابرېرۍ موږ په سکولونو کې جوړې کړې. موږ په کوهستان کې موږ په تورغر کې موږ په بټګرام کې موږ په داسې ځولیو کې چې هغه بالکل پسمانده وي هلته هم والدینو ته ماهانه وظیفه شروع کړه چې تاسو خپل بچي سکولونو ته رالیږئ. موږ د استادانو ټریننګ چې و هغه سال د نوي وخت مطابق هایرنګ موږ د هغې دپاره وکړو. کنسلټنټس موږ هایر کړو. کپنو سره هغه خبره وکړه او هغه استادانو ته موږ کنټینیوسلی ټریننګ ورکاو. موږ فنډ چې و بجټ چې و 70% ایلوکیشن چې دا موږ فیمیل ته وکړو. تاسو ته پته ده چې پښتانه د بدقسمتۍ نه زامنو ته توجه ورکوي او لوڼو ته توجه نه ورکوي. والدین هم چې دي د بدقسمتۍ نه زامنو ته توجه ورکوي او لوڼو ته هغه توجه نه ورکوي. نو موږ 70% بجټ ایلوکیشن چې و د ایجوکیشن دا موږ فیمیل ته کړو. یعنې هر هغه اقدام موږ که سکولونو ته تاسو وګورئ ډېره لویه بدقسمتي وه. په سکولونو کې به اوبه نه وې باونډري وال به نو واشرومونو انتظام به نو
د بجلی تنظیم بنو. په ټوله پښتونخوا کې فارن فنډ سکیم موږ دلته راوړو، پراجیکټ موږ شروع کړل دلته د ډونرز په مرسته سره، او په ټوله پښتونخوا کې هغه بنیادي سهولیات چې وو هغه موږ برابر کړو. په زرګونو موږ پرایمري سکولونه جوړ کړو، داسې موږ هاي میډل سکولونه جوړ کړو، موږ هاي سکولونه جوړ کړو، موږ هایر سیکنډري سکول جوړ کړو. یعنې که تاسو وګورئ نصاب کې 2010 کې چې کله 18 آئیني ترمیم کې ډیولوشن اف پاور شو، ایجوکیشن صوبې ته راغی، اولنی صوبه موږ وو پاکستان کې چې موږ لیجسلیشن وکړو. امتحاني نظام موږ مکمل کمپیوټرایز کړو. تاسو ته به یاد وي زموږ په وخت کې په پنجاب کې بورډونه سوځېدلي وو. بیا د پنجاب حکومت موږ ته ریکویسټ وکړو، موږ خپل ټیم هلته ولېږو او هغوی ول هلته ایګزام کنډکټ کړو. په ټاپو موږ آؤٹ آف سکول چلډرن کې موږ په لکونو کمې راوستو، 50 لاکه ته رسېدلی. مکتب سکولونه موږ په زرګونو ورته نور کولاو کړو. دا پوچې ماشومان چې لکه په دې کلي وطن کې په دې غرونو کې او په دې درو کې په جوماتونو کې موږ مکتب سکولونه ورته کولاو کړو چې هغه پوچې ماشومان چې د کور نه 100 قدمه کې جومات ته رسېدی شي، موږ هغوی ته اکسس ورکړو. یعنې هر هغه اقدام چې تاسو وګورئ چې هغه دلته د تعلیم د ترقۍ دپاره و، عوامي نیشنل پارټۍ په هغې باندې عمل وکړو او هغه یې امپلیمنټ کړو. ما د 5 اقداماتو تپوس کړو، تاسو دومره ډېر ووایئ چې ما 2-3 سوالونه خو پکې زما اسم کیل ما تاسو ته ووایې که تاسو ما له نور ټایم راکوئ ته به درته نور ووامه نو بیا به راته سیاسي معاملات ځي پاتې شي. که دا ووایو تاسو په خپل دورې حکومت کې ظاهره خبره ده 13 ترمیم نه بعد پښتو سره 15 نورې ژبې لازمي کړئ په نصاب کې. یو خو چې ستاسو حکومت د مورنو ژبو لره دومره اهمیت ولې ورکو او تاسو څه ګڼئ سوسایټي ته یا د صوبې ته د هغې فایده څه سره وتې شوه؟ ډېره زیاته. موږ که خپلې صوبې ته وګورو لکه پښتو ژبه ده، هندکو ژبه ده، سرایکي هم پښتونخوا کې چې دا هغه موجوده ده، کوهار ژبه ده، چترالي ژبه ده، ګوجري ژبه ده، ډېرې ژبې دي. هم د دې مقصد دپاره ګوره دا خو د عوامي نیشنل پارټۍ په منشور کې وه او موږ په خپل منشور باندې عمل درآمد وکړو چې دلته څومره مورنۍ ژبې وې د هغې ټولو دپاره موږ ریجنل لینګویجز اتھارټي جوړه کړه. بالکل د ټولې صوبې د پوهانو لکه د هندکو ژبې وو، لکه د کوهار ژبې وو، که دا د چترالی وو، که دا د ګوجرۍ وو، که دا د پښتو وو، موږ د ټولو نه مشران راغونډ کړو، د هغې موږ یو کمیټي جوړه کړه، هغې له موږ یو سرکاري حیثیت چې دی هغه ورکړو. زموږ حکومت فیصله کړې وه چې تعلیم چې دی دا مورنۍ ژبه کې او په هغې موږ کار هم شروع کړو. بدقسمتي دا راغله چې د 2010 نه واړې تر 2013 پورې موږ په دې لیجسلیشن او د نصاب په بدلونو په ریجنل لینګویجز اتھارټي په دې ټولو څیزونو باندې موږ خپل دغه وخت مصرف کو، هر څه موږ تیار کړو. په 2013 کې پکې د داسې خلکو حکومت راغی چې د هغې نه والې 2024 پورې نه ریجنل لینګویجز اتھارټي شته، نه په مورنۍ ژبه کې تعلیم شته، نه هغه تعلیم ته اهمیت شته، نه د تعلیم هغه بجټ شته، نه تعلیم هغه ته هغه توجه شته. نو هغې چې وایي چې موږ تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړو. ما ته د دې په 14 کالو کې په دې تعلیم کې یو اصلاح وکړئ چې د کړی یو ریفارم خو دې ما ته خو چې د کړی نه هغه وایي چې ما چې کم دا دی خو تعلیم په شرمونو شرمو چې نمبر یې 1200 وي نو دلته په ریزلټ کې راشي 1230 نمبر یې اخیستی. امتحانونه تاسو وګورئ، کتابونه سکولونو کې نشته، استادان په احتجاج دي، یونیورسټیو ته وګورئ مثال پنشن نشته، تنخواګانې نشته، بجټ نشته. او جی موږ وی انفراستراکچر ښه کړو، موږ اپوینټمنټس په میرټ باندې وکړو، دغه تعلیمي ایمرجنسي په دغه کې که نه دي. زما خیال دا دی په اپوینټمنټس کې خو هغوی دومره لوی کرپشن وکړو چې په پنجاب کې کومې بوګس ټیسټینګ ایجنسۍ وې هغه ټولې بوګس ټیسټینګ ایجنسۍ پښتونخوا ته رالې او هغوی په ایجوکیشن کې اپوینټمنټس وکړو. نور ډپارټمنټس خو پرېږده، سکیل وایز هغه نوکری چې دي خرڅې شوې. لکه ستاسو دا پروګرام خو ټول پښتانه ګوري، دا هر چاته پته ده. دی خو د ایجوکیشن تباه کړو. روښانه پښتونخوا پروګرام چې موږ شروع کړی و دی واوچر سیسټم شروع کړی و که نه، بالکل په اربون روپو په هغې کې کرپشن دی. پروګرام یې بند شو، فلاپ شو. څنګه چې احتساب کمیشن کولاو کړی و فلاپ شو، هغه یې بند کړو.
داسې واوچر سکیم چې دی شروع کړی و هغه یې بند کړ. ستوري د پښتونخوا پروګرام موږ شروع کړی و چې په هر بورډ کې 20 پوزیشن هولډرز چې وو هغوی ته هایر ایجوکیشن چې و دا به فري وو. نن هغه ستوري د پښتونخوا پروګرام دی یې ختمولی نه شي خو ایډورټایزمنټ یې نه کوي. هغه روښانه پښتونخوا پروګرام دی ختم کړی دی، په واوچر باندې ختم کړ او ډېر لوی تاوان دی وکړو. په ډراپ آوټ کې ډېره اضافه وشوه. نن هم پښتونخوا کې ډېر یونین کونسلې داسې دي چې هلته میډل سکول نشته، هلته های سکول نشته، هلته هایر سیکنډري سکول نشته، بیا هلته پوسټ ګریجویشن کالج نشته. دا خو ټول موږ یو د ټولې پښتونخوا میپینګ کړی و او ډیمانډ ته هم کتلي وو، ضرورت ته هم کتلي وو او په هغې بنیاد باندې به موږ کالجونه ورکولو، په هغې بنیاد باندې به موږ سکولونه ورکولو او په هغې بنیاد باندې به مثال دا اکسیسیبیلیټي چې ده دا به موږ ورکوله او په هغې طریقه به موږ په ډراپ آوټ کې کمې راوستو، په انرولمنټ کې به موږ اضافه کوله او په سرکاري توګه د دې صوبې په تاریخ کې که د انرولمنټ دپاره ډرایو شوې ده په سرکاري توګه باندې آفیشیلي، نو هغه د عوامي نیشنل پارټۍ په حکومت کې شوې ده. پی ټي سیز موږ جوړ کړو، والدین اساتذه کونسل زموږ جوړ کړو په دې سکولونو کې او هغوی ته موږ مالي او انتظامي اختیارات نور سیوا کړو. 100 لاکو روپو پورې اختیارات موږ هغوی ته ورکړو. سی این ډبلیو یو کمره په 30 لاک جوړوي او هغه کمیټي به د پیرنټس کې ناسته په 2 لاک او 5 لاک روپۍ به هغه کمره جوړه کړه. سکول کې به ضرورت و، ماشومان به سیوا و، کلاس روم به ورته جوړ کړو. هغه سکیم د دوی په وخت کې بند شو. یعنې ډېر لوی ظلم موږ چې ورته وګورو هر سیکټر سره دی وکړو، خو تعلیم سره چې دی کوم ظلم وکړو زما خیال دا چې دومره ظلم د یو ډپارټمنټ سره نه دی. دا جی مسله څه ده؟ د پریورټیز ده که د ګورننس ده؟ زما خیال دا دی چې په یو هجوم کې او په یوې پارټۍ کې ډېر فرق وي. موږ یو سیاسي پارټي یو، زموږ خو منشور تیار و چې حکومت کې رالو، منشور هو ځان ته مخامخ کېښودو چې دا به کوو، چې کومې وعدې موږ په منشور کې کړې وې په هغې موږ کار روان کړو. 14 کال دی د دوی منشور څه شو، د دوی منصوبه څه ده، د دوی ترجیحات څه دي او د دوی امپلیمنټیشن څه دی. نو مسله په ترجیحاتو کې ده چې آیا دا خو د دوی ترجیح نه ده. یو راشي هغه خپله کیسه کوي، بل راشي هغه خپله، پرویز خټک خپلې کیسې کولې، محمود خان خپلې کیسې وکړې، علي امین خپلې کیسې وکړې، دا یار خپلې کیسې کوي. سبا که ملاقات وشي دی به بدلي، بل یار به بلې کیسې کوي او صوبه یې تباه کړه، صوبه یې برباده کړه، هره صوبه یې تباه کړه. جی دا اوټ ول خلک ورکوي که نه، دا څوک راولي؟ بیا خو د صوبې خلک ول اوټ ورکوي، نو بیا خو د صوبې خلک ځان سره ظلم کوي. ورکوي اوټ، د صوبې خلک ول هم اوټ ورکوي، خو دغه یې موجه ده. اسټیبلیشمنټ خو په پی ټي آی باندې ډېر لوی انویسټمنټ کړی دی، په عمران خان باندې اسټیبلیشمنټ ډېر لوی انویسټمنټ کړی دی. دا ټوله میډیا ورته تابع وه، دا डी सी این جیز او دا 24 घंटे لائیو چینل. عمران خان آ رہا ہے، عمران خان جا رہا ہے، عمران خان اتر رہا ہے، عمران خان سلام کر رہا ہے، عمران خان ٹیر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے. سارا ماخام ټولې چینل اینکران د ټول ملک الیکټیبل په جازونو کې سوروه. نن مې 10 وکټې واغستې، 10 لوپټې ورته اچوه، جهانګیر ترین به راوستو. دا سند کې مې 2 وکټې واغستې، کویټه کې مې 2 واغستې، پېښور یې خو ټول آوټ کو. پنجاب ته مو ګوره، بیا الیکشن کمیشن لراشي هغه ورته هم تابع و، بیا عدالت لراشي هغه ورته هم تابع و. او یاران یې خو ملګري وو. نو یارانو داسې ځای ته ورساو چې بس د خلکو په ذهن یې شور چې اوس د یارانو په کنټرول د ځوانانو په ځای پوکڼی کې وله دوره هوا واچوله، دوره چې اوس موږ نه پوهېږو چې هغه یې تېنه هوا وباسي او وباسلی یې تېنه نه شي که وباسي یې تېنه نه.
دا خو هم یو خبره ده. بالکل خو د هغوی لاډ لا دی نه نو دا که د هغوی لاډ لا نه وی خلک وایي دی جیل کې دی، دا خو د هغوی میلمه دی، دا خو یارانه ده. پښتونخوا کې ولې حکومت ورکړی نه دی؟ ولې د عمران خان بیا دوره زور ور دی په دې اسټیبلیشمنټ باندې چې په نور ملک کې د هغوی نه څوک حکومت نه شي جوړولی، او دلته عمران خان زور ور چې حکومت یې جوړ کړی دی. نو دا یاران دي. خلک تاسو دا تپوس وکړه چې خلک وله موټ ورکوي نه، او د خلکو په ذهن یې سور کړی دی، نو ځکه وله خلک ووټ ورکوي. نه قام خوشحاله دی بابک صاحب په دې قام خو ته دې بېروزګارۍ ته وګوره. د پښتنو د هر کور نه 5 او 6 مسافر دي. کراچۍ کې، پنجاب کې، سعودي کې، دوبۍ کې، ملیشیا کې، قطر کې، عمان کې، هر دنیا کې پښتانه ورسېدو. 2 3 4 نور ځوانان روان دي. بېروزګارۍ خو دا حال دی. ګرانۍ ته وګوره چې د خلکو قوتي خرید ختم دی. عامر صاحب نن تاسو سوچ وکړئ چې د بجلی بل یو سړی نشي جمع کولی، او بجلی ده 18 ګنټې لوډ شیډینګ دی. بدامنۍ ته ته وګوره، د چترال نه والې تر ډي ای خانه پورې ټوله پښتونخوا د طالبانو په قبضه کې ده. ته ماته د پښتونخوا د یو ځای نامه واله چې هلته د طالبانو کنټرول او قبضه نشته، زه ماته د یو ځای نوم واله، ځه د یو تحصیل نوم راته واله. د جواب جی پرون سی ایم صاحب کړی دی په یو انټرویو کې. سی ایم صاحب وایي چې علي ماخانم بیبي کمپاین وکړه، د ماښامې دا خو سوال دی، جنوبي دا خو سوال دی چې مولانا فضل الرحمن ته اجازت نشته، مل ولی خان ته اجازت نشته، آفتاب شیرپاو صاحب ته اجازت نشته، امیر مقام صاحب ته اجازت نشته، سراج الحق صاحب ته اجازت نشته. علي ماخانم چې دغه د چترال نه والې تر ډي ای خانه پورې ګرځي. نو دا خو واضحه ده چې پښتونخوا کې د تحریک طالبان او د تحریک انصاف مخلوط حکومت دی. دا خو د 14 کالونه دی. په پښتونخوا کې دا پی ټی آی خو د تحریک طالبان پولیټیکل وینګ دی، په دې کې شک دی. دا څنګه د حکومت ریټ دی؟ او دا شوفیل اپریدي وزیر اعلی د کوم ځای دی؟ د دې ریټ کوم ځای دی؟ خیبر کې د ریټ شته؟ دا د ضلع ده. په خیبر کې خو د رجل نه طالبان راوځي او روډونه بلاک کوي، دا د ضلع نه ده. کوم ځای د ریټ دی؟ کوم ځای د حکومت دی؟ د پښتونخوا موږ چې ورته ګورو هغه د طالبانو په قبضه کې ده، د طالبانو په کنټرول کې ده. د هر تحصیل دپاره، د هر ضلعې دپاره، د هر ریجن دپاره، د هر ډویژن دپاره هغوی د خپلو امیرانو اعلان کړی دی، او پټ پناه نه دي، طالبانو کلاو پراته دي. مسله چرته ده بابک صاحب؟ حافظ صاحب وایي، چیف اف آرمی سټاف وایي زه ختموم نه پرېږدم. دلته صوبایي حکومت خو پریورټیز نور دي، جدا دي. یا خو پرون په سوال شوی دی، ورته وایي چې نه دا زه سوی یم او ته سوی، زه په عمران خان خبره کوم. خو مسله چرته ده؟ پښتنو د مرګ او ژوند سوال دی. چرته مسله ده چې دهشتګردي یو ځل بیا مقصي پوزیشن سره راغله؟ دهشتګردي ختمه خو نه وه او نه ختمه ده. موږ که وګورو باید چې اوس پښتانه په دې کیسه ځان پوه کړي چې کیسه څه ده. زه همدغه وایم چې چل 50 کاله وشو، 50 کاله، او د چترال نه والې تر چمنه پورې په دې بیلټ کې او په افغانستان کې ارامي رانله. بین الاقوامي مفادات دي که نه؟ بالکل. د روس او د امریکې جنگ وشو، هم اثرات لا ختم نه دي، جنگ لا ختم نه دی. د روس او د امریکې جنگ لا ختم نه دی چې د امریکې او د ایران جنگ شروع شو. د روس او د امریکې جنگ لا ختم نه دی چې د امریکې او د چین جنگ شروع شو. نو خاوره خو به هغوی دا استعمالوي. دا خو ولي خان ډېر پخوا ویلي دي، دا خو ولي خان ویلي دي چې خاوره به هم دی او خلک به هم دی. اوس خو خلکو له پکار دي چې په دې ګیم ځان پوه کړي. نو که موږ دلته په پاکستان کې دننه خبره کوو، نه اسټیبلیشمنټ، عمران خان او نواز شریف
د بدامنۍ په مسله باندې خو دا درې واړه یو دي، څنګه یو فرق نشته. څنګه د یو پالیسي ده، د جنگ پالیسي به دلته روانه ساتي. ګنې ولې چې ایټمي قوت وي، نغه خلکو ټوپک راغستلی او ټوپک دی ورسره، ټوپک ورسره هم سرکاري دی، نو په ریاست ضرور دی. په ریاست څوک ضرور کېدی شي، افراد په ریاست ضرور کېدی شي، گروه په ریاست ضرور کېدی شي، ټولې په ریاست ضرور کېدی شي. دا به څوک ومني؟ دا په ایران ولې ضرور کېږي چې هغې پالیسي برابر ده؟ دا په هندوستان ولې ضرور کېږي چې د هغې پالیسي برابر ده؟ دا په روس ولې ضرور کېږي چې د هغې پالیسي برابر ده؟ دا په چین ولې ضرور کېږي؟ او نور یې پرېږده. پنجاب کې ولې دهشتګردي نشته؟ دا بل ملک دی، دا پاکستان نه دی. پنجاب کې پولیس سره ټوپک نشته، پنجاب کې دماکه نشته، بته نشته، اغوا نشته، خودکش نشته، طالب نشته، اړی نشته، پاټکي نشته، او پښتونخوا ترې نه خلاصه نه شوه. دا پالیسي ده. خو بیا د سټیټ سپانسر ټیرریزم دا خبره چې کېږي دا خو بیا رښتیا دي. دې کې دروغ څه دي؟ دې کې دروغ څه دي؟ دا به ریاست د دې تردید څنګه کوي؟ تو زه بل د ریاست د یو شهري په حیث که زه او تو نن دا د ریاست نه تپوس وکړو چې تاسو په دې ټوپک مارو کمزور یې، نو دا ته مني؟ دا څوک مني؟ اوس خو ګرانه په دې شوه چې په افغانستان کې او په پاکستان کې په ډېر لوی تعداد کې دا تنظیمونه موجود دي. دا موجود دي. افغانستان کې حکومت د چارې په ووټ راغلی دی او په ټوپک راغلی دی. نن ته خو ټول یو ریاست په لاس کې دی، یو ریاست یې په قبضه کې دی. دا د ټول ریجن دپاره څومره د خطرې خبره ده، دا څومره خطرناکه خبره ده د ټول ریجن دپاره. او عجیبه حکومت دی، 5 کاله وشو دنیا یې نه مني او روان دی. بابک صاحب تاسو په د خپلو خبرو کې یو خبره وکړه چې ټیرریزم ختم نه و، دهشتګردي ختمه نه وه، خو چونکې هغه ټایم تاسو اقدامات داسې وکړل چې دوی په شا باندې لاړل. دا اوس چې دا موجوده کم لهر دی، تاسو نه ګڼئ چې د دې بنیادی وجوهات هغه مذاکرات کیدی شي چې جنرال فیض چې کله دلته کور کمانډر و د هغه په ټایم کې وشو او ترهګر راوستی شو، عمران خان دلته وزیر اعظم گو چې پی ټی آی اوس وایي چې دا موږ نه راوستی، دا چې ورپسې دا کم سیټ اپ راغی د شهباز شریف هغوی دا مذاکرات کړي دي، خو د عمران خان انټرویوز په ریکارډ دي. په دې حواله باندې تاسو نه ګڼئ چې دا موجوده چې کم لهر دی د دې بنیادی وجه دغه کیدی شي؟ دا خبره خو زما خیال دا دی چې ایمل خان عدالت ته هم وړه، تاسو ته به یاد وي، او بیا په میډیا کې چې د عدالت د جج صاحب کوم ریمارکس چې رالو نو په هغې موږ خبره کړې وه. دا څنګه کېدی شي؟ فیض حمید خو د پاکستان یو ذمه دار افسر و، د دې نه پاکستان انکار کوي دا فیض حمید دا کار کړی و. همدغه خبره وه چې ایمل خان عدالت کې و چې باید دې خلکو ته سزا میلاو شي، که د دې کړي سزا دې ورته میلاو شي که نه. تر اوسه پورې هغه تپوس نشته. نو ظاهره خبره ده چې دا دومره لوی تعداد کې خلک راغی او موجود دی، خپل عملیات کوي، بتې د خلکو نه وصولوي، په خاموشۍ سره هغوی خپل کار روان کړی دی، هغوی کار کوي، یره خوره کړې ده، یو تشویش خور دی. د خوب او د هراس په ماحول کې زمونږ د ټولې پښتونخوا خلک چې دی هغه ژوند کوي. نو دا بلکل د هغې غلطو پالیسو نتیجه وه چې واپس رالو او د زرګونو په تعداد کې راغلي دي، د سوونو په تعداد کې هم نه دي، دا د زرګونو په تعداد کې دي. او غربت او ګراني او بېروزګاري دلته دوره سیوا شوې ده چې الله دې نه کړي، خو لکه چې نور به ورسره څومره خلک ملګري کېږي. دا ډېره د یاري خبره ده. لږ ټیرریزم نه جیرا شوس دی
روان چې کوم سیاسي حالات دي په دې باندې لږه خبره وکړو. څو ورځې وړاندې د دې ملک وزیر داخله په اسلام آباد کې یو بزنس سمیټ و او هغې ته په خپله وینا کې وویل چې دا موجوده نظام چې کوم دی دا کولیپس شوی دی او موږ به د نوي یو نظام طرف ته ځو او که تاسو د نوي صوبو نوم ورکوئ او که د ایډمنسټریټیو یونټس نوم ورکوئ دا موجوده سیستم چې دی دا د دې متحمله نه دی چې دا بوج یوسي. دغه بیان ته په کم نظر باندې ګورئ؟ زما خیال دا دی چې د پاکستان ریاست په هر وخت کې ځان له شیخ رشید ساتلی او ځان له بیرسټر صاحب ساتلی او ریاست چې څه کول غواړي نو په دې باندې مخکې بیان ورکړي چې نبض معلوم شي. نو زما خیال دا دی چې هغوی په ذهن دې ته جوړ کړی چې صدارتي نظام دې دلته راشي او دوره صوبې دې دلته جوړې شي. تاسو وکاته لکه زمونږ په توربېلې ډیم باندې اوس نظر دی نو خلک وایي دا نوټیفیکیشن جعلي و. دا به جعلي و خو دا مدعیانو کړی دی. دا جعلي کار هم مدعیانو کړی دی. دا جعلي نوټیفیکیشن هم صحیح خلکو کړی دی چې چا سره اختیار دی. ای نه بس معلومه څوک چې دا کار کول غواړي ای نه بس معلومه و چې څه پوزیشن دی. نو بالکل زما خیال دا دی چې هغوی به فیصله کړي. عوامي نیشنل پارټي خو ډېره زیاته واضحه ده او بیا یې مل ولی خان صاحب خو په دې حواله زما خیال دا دی چې خو تاسو خپله نقشه جاري کړې ده. خپل وضاحت چې دی هغه د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست چې دی هغه مبهم دی نه او واضحه دی او په هر ایشو واضحه دی. لکه تاریخي ایشو ده او یا که دا کرنټ ایشو ده خو زمونږ سیاست چې دی هغه د عوامي نیشنل پارټۍ ډېر واضحه دی. نه هسې عوامي نیشنل پارټي د نوي صوبو که جوړېږي صرف په پښتونخوا کې نه، پښتونخوا کې خو چې کومه خبره کېږي خو ظاهر خبره ډېر خلک یې مني چې دا ربانیتۍ په بنیاد کوي. خو که نوي صوبې جوړېږي عوامي نیشنل پارټۍ موقف په څه دی؟ تاسو دا سپورټ کوئ؟ د صوبې په حواله خو د عوامي نیشنل پارټۍ ډېر د پخوا نه دا خبره ده چې په پاکستان کې سوره د پښتنو علاقې دي دا د یو شي دا کرښې دې ختم شي. پنجاب دی تاسو ګورئ چې هغه سرایکي بیلټ دی یا جنوبي پنجاب دی او د یوې زمانې نه ورسره خلک وعدې کوي او پارلیمنټیرین ورسره وعدې کوي او فیزیبیلیټي هم موجوده ده. زما خیال دا دی چې فیزیبل ده. نو خبره ده چې ټول پاکستان کې د پښتنو چې کومې علاقې دي هغه د یو صوبه کې او په پنجاب کې د جنوبي پنجاب چې دی هغه صوبه جوړه کړي. زما خیال دا چې فیزیبیلیټي هم دغه په نظر راځي او د هغې نه علاوه که چا په توربېلې ډیم باندې نظري یو یا د کراچۍ په بندرګاه باندې نظري یو یا په ګوادر باندې نظري یو دا به فیډرل سره شي او دا به دې سره شي او دا به دې سره شي دا جدا خبرې دي. نو اسې جی مل خان تاسو ذکر وکړو د پښتنو د یو یونټ که نه یو صوبې ایمل خان یو نقشه جاری کړې ده. ما هم دې نه مخکې خو تاسو هغې جواب ډېر دغه ونه کړه. دې په شا سیاسي فلسفه څه ده؟ هغې کې د بلوچستان سے ایریاز د اټک پنډۍ سے ایریاز دا د پښتونخوا حصه ګرځولې شوې ده. د دې په شا باندې سیاسي فلسفه څه ده؟ ګوره په صوبو کې خو تاریخ ته اهمیت ورکول پکار دي که نه. په تاریخي توګه باندې چې کومې برخې په انګریزۍ کې ورته مثال موږ فیزیبیلیټي ورته وویله چې دغې ممکنات دي او دایمي. نو زما خیال دا دی چې ضروري او دغې په شا باندې هم دغه فلسفه پرته ده چې یوه دایمي نقشه ده. دایمي نقشه یې ښودلې ده. نو زما خیال دا دی چې که ډېر د خلکو سوچ کېږي نو په دغه دایمي نقشه باندې فکر پکار عمل درآمد دې پې وکړي او که کریټیسایز کوي نو کریټیسایز دې کوي موږ جواب ورکړو. ایمل خان ورسره دام لیکلي دغه نقشې سره چې زه د پارټۍ د تھنک ټانک د ورکینګ کمیټۍ د کابینټ د کونسل د اجلاسونو هم راغواړم. اجلاسونو راغوښتي شوي دي. که ستاسو دغه فورمز دا سپورټ کوي دا نقشه سپورټ کوي نو بیا به پولیټیکل موومنټ اړخ ته ځئ تاسو نو دا به د ملک څه د بل اړخ ته بورځي؟ نه زما نه دی خیال. ګوره مهذبه خلک او سیاسي خلک خو به خپل نقطه نظر چې دی هغه به وړاندې کوي، خپل تجاویز چې دی هغه به وړاندې کوي او د هغې دپاره
چې په سیاسي توګه باندې کومه هله ځله کېدی شي هغه به کوي او هغه به روانوي. لکه دا خو د هولړبازۍ سیاست نه دی، د ډنډمارۍ سیاست دی چې د دې تجاویزو سره یا د دې منصوبو سره یا د دې نقشو سره یا د دې اصلاحاتي عمل سره به خدای مکه څه اړې ګړې پیدا شي او یا ملک کې به څه بحران پیدا شي. نه زما نه دی خیال. دغه د تاسو لګي خپل رائے ورکول غواړي د ریاست ته ډېره 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 ضروري هر ټایم کې مونږ ورکړې ده. ګوره مونږ خو چې خپل منشور مونږ خو بیا بیا دا خبره کوو چې ریاست له پکار دی چې د عوامي نیشنل پارټۍ په منشور باندې من عمل درآمد وکړي. ګوره تاسو سوچ وکئ په هندوستان کې د هندوستان د ریاست منشور چې دی هغه امن دی او هغه ترقي ده او جمهوریت دی. نو تاسو هندوستان ته وګورئ کوم ځای ته ورسېده. د عوامي نیشنل پارټۍ منشور هم امن، ترقي او جمهوریت. په دې د ریاست عمل درآمد وکړي نو کوم ځای ته به ورسي؟ پاکستان ریاست اوس په څه عمل درآمد کوي؟ په بدامنۍ، په آمرانه نظام، په پسماندګۍ. بابک صاحب یو تپوس پل که د پښتنو د یو وحدت خبره کیږي، کوم دغه ډیمانډ پنجاب کوي، دغه ډیمانډ ګلګت کوي، دغه ډیمانډ کشمیرې کوي، عوامي نیشنل پارټي دا سپورټ کوي، فیسیلیټیټ کوي، سندې کوي. موږ د ټولو قومونو سیاست کوو، بلکې زموږ سیاست خو د انسانیت سیاست دی. تاسو وګورئ زموږ په سیاست کې جنډر ډسکریمینیشن نشته. د مذهب د هر چا خپله مذهبي ازادي ده، څنګه چې زموږ د مذهب د حکم په رڼا کې هغه مذهبي ازادۍ باندې موږ یقین ساتو. اظهار رایې باندې تاسو وګورئ چې موږ په ازادۍ باندې یقین ساتو، د پارلیمان په بالادستۍ باندې یقین ساتو، د قانون په عملدارۍ باندې یقین ساتو، په صوبایي خودمختارۍ باندې یقین ساتو. تاسو څنګه چې وختي د دې مورنو ژبو خبره وکړه، ثقافتونو د تاریخونو د پریزرویشن باندې موږ چې دی هغه خبره کوو. جمهوري خلک یو، سیاسي خلک یو، پارلیماني خلک یو. د پارلیمان په ذریعه باندې د مسلو د مشکلاتو د حل خبره چې دا هغه کوو. زما خیال دا دی چې عوامي نیشنل پارټي په دې خطه کې یو حقیقي سیاسي تنظیمي په پارټو کې تنظیمونه موس نشته. تاسو وګورئ که نه پی ټي آی ته وګوره، نن دا صدر شو، سبا دا صدر شو. پیپل پارټۍ ته وګوره، نن دا صدر شو، سبا دا صدر شو. بلې پارټۍ ته وګوره، بلې پارټۍ ته وګوره، بلې پارټۍ ته وګوره. نو زمونږ پارټي چې دغه تنظیمي پارټي ده، آئیني پارټي ده، خپل آئین دی زمونږ، او سیاسي پارټي ده. لکه که تاسو وګورئ همیشه په دې ایشوز باندې یا په دې موضوعاتو باندې د عوامي نیشنل پارټۍ سټانس چې دی دا ټول عمر ډېر سیاسي پاتې شوی دی، ټول عمر ډېر سیاسي پاتې شوی دی. اوس خو وجه هم دا ده چې پښتانه ځوانان خو ډېر ګرم شو، ډېر جذباتي شو. تاسو کتی هم شئ چې لکه د ټول نه سیوا تنقید چې دی، تنقید خو خیر نه کېږي، تذلیل کېږي، د عوامي نیشنل پارټۍ کېږي. بالکل د دې په شا باندې چې څه وجه ده دلیل ني او د پارټو ذمواري ده. زمونږ هم ذمواري ده چې خپل کارکن له تربیت ورکو، خپل کارکن ته ډایرکشن ورکو، او د هرې پارټۍ او د هر تنظیم ذمهداري ده چې هغه خپلو کارکنانو له تربیت هم ورکړي او هغوی ته هدایات هم وکړي او باقاعده نگراني هم کوي که نه. هغه وینه سیاسي تربیت په هغه تنظیمونو یا په هغه پارټو کې شته نه. سیاسي مشران دې خبرو ته هغوی توجه نه ورکوي. لکه تاسو ګورئ زمونږ شکر الحمدلله د عوامي نیشنل پارټۍ یو کارکن چاته بده خبره نه شي کولی، د بدې خبرې جواب په بده ورکول هم زمونږ مشران بد ګڼي. زمونږ د پارټۍ خلاف ورزي ده د آئین یا زمونږ چې کوم تاریخ دی. نو دا معنی لري او د دې خبرو بیا ډېر زیات اثر یي. نو بدقسمتي دا ده چې لکه مونږ باندې مخالف چې زمونږ کم دي نو لکه اوس پی ټي آی ده، د هغې کارکنان مونږ ته کنځل کوي یا بل ته نور تنظیمونه دي مثال سیاسي. د هغې مشرانو ذمواري ده چې خپل کارکنان پوهه کړي، تربیت وله ورکړي، جانچ پړتال یې وکړي، تپوس یې وکړي. چورې دا کار کوئ؟ اخري سوال کوم بابک صاحب، د ملک چې څه روان دي په دې وخت کې
د وزیر داخله دا بیان دا غینه بعد یو بحث شروع کېدل او تاسو خبره چې ار دور کې ریاست څوک نه څوک ساتلی وي چې څه کول غواړي هغې د هغې په ذریعه باندې کوي دا موجوده چې کم داسې یو بحران شانتی ښکاري دا رښتیا څه کېدونکي دي که نه هسې سیاسي کشمکش دی په دې ریاست کې هر ټایم د دې خبرې امکان دی چې څه ناڅه کېدی شي تاسو وګورئ په دې ریجن کې په دې ګاونډ کې که موږ وګورو دا چین هم ریاست دی که نه دا ایران هم ریاست دی که نه دا بنګلادیش هم ریاست دی که نه اگر چې اوس خو د بنګلادیش ته هم الله تعالی خیر کړي چې چا د نظره کړو وروسته وګورئ که نه نو پکار دی چې ریاستونه چې وخت تېرېږي مخې ته روانې بدبختي زموږ دا ده چې موږ ته خو مخې ته څه خیر څه نه ښکاري نه څه شی خو ښکاري نه چې موږ ووایو دغه ځای کې خیر دی نو هم دا څیزونه به کېږي دا سانحې به کېږي دا حادثې به کېږي دا تجربې به کېږي او نتایج به هېڅ هم نه نتایج به یې ښه نه نتایج به یې بد وي ځکه چې پارلیمان چې یا ریاست چې ظاهره خبره ده خو پارلیمان چلی پارلیمان سپریم وي باقي ټولې ادارې خو سپریم نه که نه پارلیمان سپریم وي آیا ستا په ریاست کې پارلیمان سپریم دی هغه به اختیار دی ام مختار دی هلته فیصلې کېږي هلته ډسکشن کېږي نو دې نه تاسو اندازه وکئ نو دا فیصله خو پارلیمان نه ده کړې دا خو د وخت شیخ رشید کړې ده ډیره مهرباني بابک صاحب او په یو موضوع باندې نن په تعلیم باندې داسې ډیټیلډ خبرې وکړې په یو موضوع باندې به انشاءالله تاسو لږ تکلیف درکو چې د خپل ملګري پوهیو ډیره زیاته مننه او بیا انشاءالله غواړو ګرانو کتونکو په پښتونخوا فوکس کې مو راسره نن ډیر زیات محترم سردار حسین بابک صاحب واورېده ډېرې ګټورې خبرې ورسره وشوې تر بلې خپرونې خپل ملګري عامر عالم له ورکې اجازت په لوی الله مو سپارم د لوی الله بابا